رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. پکتیا ملي رادیو تلویزیون محترم اوریدونکو لیدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تاسو د نبی الورا مدرسې څخه تعلیم الاسلام په نوم خپرونې لیدونکي اوریدونکي نن انشاءالله لسمه برخه شروع کیږي. لسم درس دی تاسو معمول سره درې برخې دي. نوراني قاعده ده، لمونځ ده او تجویدي اجرا. نو نوراني قاعده کې موږ څو درس ویلو؟ څلور درس. څلورم کوم درس وو؟ حرکات څه ته وایي؟ زبر زیر پیش ته وایي. یعنې هغه حرکات ولې ورته وایي؟ ځکه خوځښت راځي، حرکت راځي په شونډو کې که نه؟ پیش سره هم حرکت راځي، زبر سره زیر سره. شاباس. نو پنځم درس مهم درس. شاباس توجه سره بیا اورئ. تنوین څه شی ده؟ تنوین. دې ته نوني تنوین هم وایي. څه ورته وایي؟ نوني تنوین. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش ته وایي. څه ته وایي؟ دو زبر دو زیر دو پیش. شاباس دا به یاد کړئ. اصل کې د تنوین خپله نون ساکن ده. د نون ساکن په تنوین کې پټ ده. څنګه ده؟ پټ ده. پکې ځینې فرقونه هم لري. نون تنوین نون ساکن څنګه؟ نون ساکن نو دا په اسم کې راځي، په فعل کې راځي، په حرف کې راځي که نه؟ صرفي موضوع ده. خو تنوین صرف په اسم کې راځي، فعل او حرف کې نه وي. صحیح ده؟ نون تنوین. بل دا نون ساکن کلمې په منځ کې راځي، اخر کې راځي. خو نون تنوین صرف د کلمې په اخر کې راځي. علیم، حکیم که نه؟ او بل دا ده چې نون ساکن وقف کې وصل وي دا ویل کېږي. خو نون تنوین دا په وقف کې غورځېږي. نو ویلي وو که نه؟ که دو زبرې په ماده بدلېږي، که دو زیر دو پیشي غورځي، پاک منځه ځي. وو که نه وو؟ دا ځینې فرقونه هم لري. نو نون ساکن او نون تنوین دا یوه خبره ده. خو ځینې فرقونه لري. تاسو ته مې ویلي ډېر فرقونه علماو ذکر کړي، خو دا تاسو مطابق همدومره بس دي. او دغه نون تنوین څنګه نون ساکن پکې پټ ده؟ تاسو ما سره ووایئ. مثلا دال دو زبر دن، دال دو زبر دن، دن دن. ګوره دن دن دنو کیسه که نه؟ دن 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 دن. ګوره اخر پکې نون راځي که نه؟ نون ساکن پکې پټ ده. نو تنوین دو زبر دو زیر دو فیش ته وایي. نو اوس موږ تاسو دغه پنځم درس وایو. پنځم لوست تنوین. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میم دو زبر من، میم دو زبر من. یک الف پر سر وایي. میم الف دو زبر من، میم الف دو زبر من. من من. میم دو زیر من، میم دو زیر من. من من. میم دو فش من، میم دو فش من. من من. من من. من من. 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 خبردار ده کې طالبانو چې په نون ساکن او نون تنوین کې څلور قاعدې او څلور تعریف دي. څو تعریف دي؟ اخفاء اصلي یا حقيقي، اظهار اصلي، ادغام، اقلاب. نو دا څلور تعریف په نون ساکن او تنوین کې دي. نو دومره مهم هم ده. خو تاسو چې حروف زده وي، د اظهار حروف څو دي، د اخفاء څو دي، د ادغام څو دي، د اقلاب څو دي، بیا تاسو نه ویلېږي. دومره قاعده صرف زده کړئ، اصول ورته زده کړئ چې کله د نون ساکن او نون تنوین نه وروسته چې کوم یو حرف راغلی وي هغه شی به کوئ. که د نون ساکن نون تنوین نه وروسته د اخفاء 15 حروفونه یو حرف و اخفاء به کوئ. تا ثا جیم دال ذال ذا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. لکه ان کنتم صادقین. یو خبره. که د نون ساکن نون تنوین نه وروسته حلقي اظهار تورې راغلی و، حلق ستوني تورې شپږ دانې دي که نه؟ همزه عینها غین خا. بیا به اظهار کوي، اظهار اصلي. صحیح ده؟ وانحر وانحر هذا نون ظاهروي یا تنوین وي. نون تنوین که چېرته نون ساکن نون تنوین نه وروسته نو د ادغام شپږ حروفونه یو حرف راغلی وي. یرملون توري دي یا را میم لام واو نون. بیا به دغه نون ساکن نون تنوین په د یرملون توري کې ورګډوئ، ادغام به کوئ.
صحیح ده لکه میو نه میوالین یعنی داسې ګورګډي هلته او بل افواجا داسې ښه سراجا وهاجا که چېرته نون ساکن او نون تنوین نه وروسته اقراب توری با راغلی وه بیا د بیا اقراب کېږي یعنې نون ساکن او نون تنوین په واړه میم بدلېږي میم باندې بدلېږي خدای شفیون پکې که نه نو څلور تعریفه پکې دي نو دا تاسو انشاءالله بیا وروسته تعریفونه چې په کتاب کې راځي هغه بیا وایو نو اوس من دلته به موږ تاسې دغسې ووایو د اظهار په ډول ووایو ښه اوس که مثلا که اخفا کوو من اظهار کوو من که ادغام کوو مو اقلاب کوو مم یعنې څلور واړه وجه کې جایز دي څلور واړه تعریفه بعد زبربن بعد زبربن بعد زربن بعد زربن بعد فشبن بعد فشبن بن 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 وعد زبرون وعد زبرون وعد زرون وعد زرون وعد فشون وعد فشون ون 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 فعد زبرفن فعد زبرفن فعد زرفن فعد زرفن فعد فشفن فعد فشفن فن 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 شابس یو خبر بلم چې کله دو زبر وي الف هم ورسره وي وینې بن کې دو زبر الف شته که نه بن کې دو زبر الف شته که نه ون کې دو زبر الف هم وي وجه دا ده چې کله دو زبر وي وقف کوو نو دو زبر په څه بدلېږي الف مده بدل څه که نه یعنې وقف بالابدال څه ورته وایي بابدال او د دو زیر دو پیش ته ځکه نسته چې هغه مکمل ختمېږي بیا حرف ساکن کېږي دا وجه هم شته کې نو او بل دلته حروف یې دلته بیا د مخرجو په لحاظ سره وړي خو د اخر طرف نه که نه نو اخر طرف نه ګوره خیشیوم ده جوپېدهن ده بیا شی ده هغه نه وروسته چې بیا شروع کېږي هغه نو حروف شفویه با میم واو ده که نه او بیا فا د مشترک تورین راوړی ده بیا ثا د سویه داسې ترتیب سره یې وړي لکه پرون چې ما تاسو ته بیان نو دا تاسو اخره پورې انشاءالله بیا وایو همدومره وقت بذاتي بين مصباح شريكي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن نو من تاسو دوما برخه شروع سوه د المنځو برخه ده نو المنځ الحمدلله من پرون اخلاص کو دعا پورې مو ویلې ته کرسي پورې نو اوس به ایمان مجمل اجمالي ایمان مفصل تفصیلي ایمان دا وایو سبا وروسته به مسائل شروع کوو سید ان شاء الله المنځ مسائل د غسل مسائل متون کې کنه او هغه د واجب فرایض مهمه مسلې دي ان شاء الله دا اول تاسو طالبانو د ایمان چې موږ تاسو وایو چې موږ مؤمنان یو اجمالي ایمان ده چې ته په الله باندې اجمالا ایمان راوړي یو تفصیلي تفصیل نورم کې وکړي ساده الفاظ درته وایم کنه نو مؤمن به شیان ودانی دي هغه به موږ تاسو ایمان لرو چې دې کې یو شي کې ته شکمن سي یا ایمان رانوړې ته مسلمان نه بدل کېږي نو اجمالي کلی ایمان نو هغه ما تکرار کړئ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب نمرأي آمنت إيمان مراولي بالله فالله جل جلاله باندي كما هو الڅنګه چې هغه ستایل شوی ده څنګه چې هغه دا بأسمائه په نومونو خپلو څنګه چې الله نومونه دغسې ایمان مې پراوړی که نه نن نمونه موږ تاسو ګوره په قرآن کریم کې ستر صفحو کې ذکر وي او صفاته او د صفاتونو خپلو سره د الله کوم صفات هغه ته ثابت دي که نه
فعلي صفات دي کنه ذاتي صفات دي سیدا او وقبلتو قبول کړی مې دي قبلتو منلی مې دي ما سیدا واحد متکلم جميع احکامه ټول حکمونه دي الله ټول حکمونه دي هغه وګوره اقرار څه کنه دي الله ټول حکمونه به منئ موږ تاسو اقرار کوئ الله ټول حکمونه منو اقرارم زي اقراركم باللسان بجبه باندې خبره کوم وتصديق باور يقينكم بالقلب تصديق شك من نستبك بل تفصيلي ايمان كم ايمان ده تفصيلي فصل ديكي مؤمن به وش عندي توش عندي وتبتر واحد آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ده تفصيلي إيمان وشان فكيد وشان من متسمان له. أول آمنت بالله إمام يرى الله جل الله باندي وملائكته أو ملائكة الله باندي ده دوا وكتبه او كتابو دي الله باندې نه درې ورسله رسولانو دي الله باندې دي سلور واليوم الاخر ورځ د اخرت قیامت ورځ د دې ایمان راوړي دي پنځه والقدر خيره وشره او په اندازه د خیر او شر د الله طرف نه دي کوم ته شر رسي که خیر رسي کنه د اشفاق په دې ایمان لري د اشفاق بسم الله تعالی د الله طرف نه دي والبعث بعد الموت دي مرنه ورسته په بیا ژوندون باندې ایمان قیامت ورځ موزند کیږي د یو شان دوغو شان باندې ایمان لرو لنه تشریح دا آمنت بالله فالله باندې ایمان چې الله یک یو ذات ته توحید ربوبیت ټول باندې ایمان لري چې الله یو ذات او شریک نه لري حق ذات متص خالق او مالک رازق او دغه ملائکه چې دا نوراني مخلوق ته پرون ویلې نور نه پیدا دي د الله عبادت کې او مذکر او مؤنث پکې نسته خزو خزینه او نارینه او شپه ورځ د الله عبادت کوي سرکشي نه کوي شمیر یو الله ته معلوم څومره دي او مشهور ملائکه پکې شته چې هغه جبرئیل علیه السلام ده میکائیل علیه السلام ده ملک الموت اسرائیل علیه السلام ده اسرافیل علیه السلام ده کرام کاتبین دي نکر و منکر دي صحیح ده حملة العرش دي چې عرش کنه ډېر مشهور ملائکه شته چې وظیفې کوي کنه الله خپل وظیفې وسپارلې دي او بل کتبه د الله کتابونه چې موږ ویلې چې سل صحیفې دي څلور کتابونه دي د اسلام څلور صحیفه وړو کتابونه دي او کتابونه چې قرآن تورات زبور انجیل قرآن کریم د به غټ کتابونه دي څنګه ټول موږ ایمان په لرو او د عمل قرآن کریم باندې کو هغه منسوخ دي قرآن کریم ناسخ دی چې موږ دا ویل چې ل صحیفه په حضرت آدم علیه السلام باندې الله پاک نازل کړی وي کنه ل صحیفه په ابراهیم علیه السلام باندې وي او همداسې ډیر صحیفه په ادریس علیه السلام باندې وي په دوه صحیفه په شیث علیه السلام باندې وي او تورات حضرت موسی علیه السلام باندې الله نازل کړی و زبور په حضرت داوود علیه السلام باندې الله نازل کړی و انجیل په حضرت عیسی علیه السلام باندې نازل کړی و او قرآن کریم حضرت سیدنا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې الله نازل کړی و او دې متاسو د مسلمان امت کتاب ده بلکې ټول بشریت لپاره لارښود ده او رسولان یو لکه څلور زره کم او زیات الله پاک پیغمبران رسولان را لېږلي دي بشریت د هدایت لپاره چې په دې کې 314 رسولان دي چې الله شریعت او کتاب ورکړی دی صحیح ده مشهور په قرآن کریم کې 50 دانې ذکر دي کنه نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کنه او ابراهیم علیه السلام نوح علیه السلام عیسی علیه السلام موسی علیه السلام دا اولو العزم پیغمبران دي بیا ډېر تکلیفونه په تیر شوي دي او قیامت ورځ تاسو پیژنئ یوم الاخر دغه نه وروسته بله ورځ نشته چې ځکه یوم الاخر وایي نو د قیامت ورځ چې د حساب کتاب ورځ هم ورته وایي یوم الفصل هم ورته وایي فیصلې ورځ دلته به نو حساب کتاب کېږي دنیا کې د څه کړي دي څه کرلي هلته بیرې وي نیک عمل دي کړي که بد عمل دي کړي او جزا ورځ هم ورته وایي بدله ورکول کېږي چا ته جنت چا ته دوزخ او اندازه د خیر او د شر تقدیر باندې موږ ایمان لرو که نه چې موږ تاسو ته الله عزت راکوي قدر راکوي علم راکوي اولادونه راکوي
مال راکي د حلال طرف نه دي او کوم رضایي مو تکلیف راکي دا د حلال طرف نه دي نو ولا فلا کاشف له الا هو کوم کریم کې راځي کنه او دغه تقدیر باندې ایمان لري نو چې غوونه وایي یو ځل د لیدل یا ما باندې تکلیفونه راولي نه دا د حلال طرف نه دي عقیده ولا او البعث بعد الموت کله مړسو بیرته موږ راځوندې کیږو په دې ما عقیده لرو چې موږ به حساب کتاب لپاره بیرته حشر میدان ته ځو حساب الله سره کې جنت او دوزخ فیصله وکړي نو کافرانو باندې نو چې ان لمردودون فی الحافره موږ بیرته بیا نه راګرځو کافرانو داسې عقیده لري موږ وایو چې نه موږ بیرته راګرځو نو دا منبهي وشان داسې باندې به کلکه عقیده لري ان شاء الله صحیح سو دا بیات کوي معنا به بیات کوي وعلينا البلاغ رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن بسم الله الرحمن الرحيم من تاسو درېمه برخه تجوید عملي اجرا شروع سوله پرون منګه سورة النبأ درسم آیت ویډیو وبنینا فوقهم سبعا شدادا تاسو ذکر ان شاء الله دې تلاوت هم کا پټو کې میا تجویدونه معلوم کښه بسم الله الرحمن الرحيم وبنينا فوقكم سبعا شدادا واو زبر وا با زبر با نون يا زبر ني نون الف زبر نا وبنينا فا واو زبر فو قاف زبر قا كاف ميم بيشكم فوقكم سين با زبر سب عين دو زبر عن سبعا شين زر شي دال الف دو زبر دا دال دو زبر دن دال زبر دا دال زبر دا شي دال دو زبر دن شدادن واو کې کلکلای ادنا کېږي واو کنه باکی باکی او نون کې چې دی غنۍ اني کېږي بل نون کې چې دی غنۍ وبني ییلین مو یا وبني ییلین کېږي او یا کې ییلین کېږي او نون کې بیا غنۍ اني کېږي او بیا ماده هم کېږي وبني نا او الف کې بیا الف ماده کېږي تش الف ماده او فاو کې واویلین کېږي او قاف کې قلقله ادنا کېږي ځکه د قطبیت حروف چې د منځ کې راغلی دی منځ کې نه حرکت لري او کوم کې چې د اظهار شفوي کېږي ځکه چې د میم ساکن څخه وروسته د باو میم نشته او سین کې بیا قلقله وسط کېږي سین کې نه ساب کې با ساکنه کوم با قلقله وسط کېږي ځکه با ساکن د منځ کې حرکت لري او یغنه بعد بیا عن کې اخفاء اصلي او ځکه چې دغه څخه وروسته د تنوین څخه وروسته اخلاق پنځله صورت مې حرف راغلی شین راغلی او دغه نه وروسته بیا قلقله ادنا کېږي په دال کې او هغه نه بعد بیا الف ماده کېږي تش الف ماده یو بعد بیا قلقله ادنا کېږي په دال کې بیا وقف بالابدال او مد يوز شابس جزاك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا واو زبر جيم زبر جا عين لام زبر عل نون زبرنا وجعلنا سين زر سي را زبر را جيم واو دو زبر جو واو ها زبر وه ها زبر ها جيم دو زبر جن وهاجا وقف وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا نو را دلته ډکه ویل کېږي مشابه بالمستعلیه ده
نو سرا سيرا را سيدا أول درجة ده بيك يجي كنا زكالي مدن دوسر نو تجويدنا جيم كي قلقلي أدنى وكي ولي فوجد توري ده حركات لي نو سبب إن شرك مارش نقطنا كور ده صوب زدي بيكا يو نقول منتابو نو التوسط تقولي ناس كده بشوكي بيليكي وجعلنا ننكي ولا أني وكي ولي نور من حركات ده تفيغنا وجعلنا ألف مدى وكي تشا ألفنا مقت زبر ده أو سراء را ركو يا مشابه المستعيلات ركو حروب سرا أو راكي ميلو سكلا نسي زباني بو ركو بالكي مشابه غسر زكلا أنه سراء أولا درجة ركو يا ألف مدى دور سرا ألف مدى ركو ركو كذا كمخت ركتو وري سرا أو جيم أول قلق عليها دناو كذا كحركات بلدي كتب جات وري ده جو إدغام كي شيء مخيم كايدا كي درسوا يلي لأن التنوين نورستك يرمون توري رغلي إدغام توري يارا ميم لام واو نون يبقى هذا شيء إدغام لأن التنوين لأن ساكن بدك يورجدو بورا جو ورجرس كنا ده سبناوي سراء جن وحاجة جن بناوي جو وحاجة ده زبر بعده ورجرك متى إدغام بالوقت مدغام كوال ورجدا ولا توي أو بيستلاكي هر كل شيء ساكن لأن التنوين نورستا يرمون شبكة تورنيو توري راسي دالتا ده ورجدي مدغام كي ندالتا إدغام خوص سر لما غنا بومكي ذكا واو يا ديك لما غنا مكي سيدا جو أبل و مشدد دور يا سختم يلسي وه ها مشدد مسخت دور يلسي وه ها أو ألم دوكي وها تشا جاكي والقلقلة دناوك إذا كجيم بوجت ولا حركات لري تنوين دور بالي أو وها جن وقب بلدات يوكي وها جا ما دي عوس دو زبر بالي ما بدرس ده نخيات كيس رزيك وجعلنا سراجا وهاجا صدق الله مولانا العظيم جزاك الله واو خير. كيمين الحمد لله رب العالمين يا رب اغفر وارحمنا بخير الراحمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا لقد درس مفصل زار فاري بوزي لا يبقى ترى ولا رئيس لا يبقى ترى مع شبان زوالان كل حافظان عن ايمان دين جولكي كلمة خدمة دلاني جولكي لا هرسو سيدا خدمت كبيرة فرونا سبتبي نشريف لا يتأجر ورك لا يبقى ترى رئيس ما لا أولاد كونيكي بركات واشي مرنيكي بركات واشي هر شو تدير خدمتكي هر شو باكي ودايتي وتقبلكي أنا بقدني مدارس آباد ولا ري ده قدني مدرسة آباد ولا ري أنا بقدر رازيسي الإسلامي نظام ساتنا وكي الإسلام ساتنا وكي الإسلامي سرادات ساتنا وكي جبت مسلمانان مريزان الشفاء عاجلة كاملة عبادات لبارة وتنسيبكي لا يكون في البدن إخلاص لكن من نسيبك لا إله إلا الله محمد رسول الله رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق